یاره بادام ګل هم د 15 کیلو اډر راکړې ده او شاګرد مې نشته څه وکړم نو ورشي بازارونه هم نشته یاره بازارونه هم نشته کاروبار هم خراب ده مالونه مې زیات راوړي دي اوس ګاهکان نشته او خیال مې ده چې دغه چرګوړی ورته وتلم دا هم ښه ده ښه لکه دا به موله واچوم دا به موله کېدم او لکه چې دا کېدم که نه یا لکه چې والا یو پیاله چای راوړه چې مغز مې خوږېږي په شین سر راوتی یم شین سر راوتی یم واټر مې 15 کیلو یې راکړې ده واه 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 ښکلی تازه مال مې راوړی ده اوس وګوره خاندي اول خاندي وعلیکم السلام بچیم کیلو چند است؟ کیلوی 250 رو بچیم تازه مال آوردیم مراد علی خوب خیر عجیب خود یک دایی برد میدم که یک بیسکت بر خود بگیری یعنی مال تازه آوردیم بر ما خود ما میخفتیده 1 کیلو اینه بچه شم یک ساعت تو صبر کنی ما برد یک دقیقه صبر کن خب از 1 کیلو که زیاد شو پروا خونه دارم نه اما 1 1 کیلو کیلو خب اینه باش که نمی کمای دیگه کم بود نه که امیر برابر کنم باش که فلان چی کردم صبر کوچش خو ماری کل سیستم بر جور میکنم مال تازه آوردیم ببین تو گوشت ببین خالیه ات گوشت آوردیم نه که میمانه تون خوشه ولی گوشت اسلام حساب آوردی پیسه بده بچش شاباش کم است دیگه پیسه بده تو دیگه جیب ماندی کو خرچ شاباش 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 برو خدا یارت خدا یارت ته صبر وکړه دې کساب دې زما زوی له ټوله ډوکي ورکړي دي وله دا چې ماشوم وګوري بیا دغه شانې کار کوه دا کسابان صبر وکړه السلام علیکم کساب ماما وعلیکم السلام بخیر علي خیر جوړي تکړی ما خیر ته کس راولېږه زه ورته 15 کیلو غوښه ورکوم ښه ته خلاص یې بس ته دا کته کړه دا موبایل کته کړه ما سره خبره وکړه ما ته مېلمانه ناست دي هلته ته کته کړه دا خبره ده وروره څه خبره ده ته سړی په ټلیفون خبرې مې کولې ګوره چې څوک ماشوم در ولګي بیا داسې کار ته ورسره کړې او بل خو تا نه ما دا امید نه و که نه چې ته به داسې کار وکړې ځکه چې مونږ خو دایمي ستا ګاهکان مونږ به هر وخت تا له راتلو وروره څه خبره ده اول خو ته ما په خبره پوه که چې ته راغلی بنګړي بنګړي یا چې وړي په خبره ځان نه پوهېږم او لږې بغه بغه دې شروع کړي څه خبره ده ما په خبره پوه که اول چې دا ته شې که نه داسې غوښه څوک چاله ورکړي دا مېلمنونه زه پخولی شم اول ته ته خپل کور ته ویسې ولاکې پخه کړې دغه خو چې سر ته یې دا چې راوړم دا مخ ته باندې دوه کومه ته قطعا په خبره نه پوهېږې ته څه شی وایې خبره کوه څه شی خبره ضرور نو خبره څنګه نو ته دا وګوره ته اول دا وګوره دا څه شی دا غوښه ده که نه نور څه شی دا غوښه به داسې غوښه تاسې کله تا خو ټوله ډوکي وله ورکړي ته دا وګوره دا ټوله ډوکي دي چې ماشوم څوک درول ګوره جنجال مه کوه په خبره ګوره ځان دا چاړه نه دا در څراغ نه او دغه شان بس کار کړی څومره یې ټک ټوک کړي ده خوله به در باندې شاته واړوم په خبره ځان پوهېږم ما تازه مال راوړی ده ته پکې لګیا کړې دونه خلک یې وړي هغه څه نه وي او ته راغلی ته دا ډوکي دې راکړي ډوکي دې هم راکړي او بدماشي هم ته کړي او ملامت هم ته یې دې کې دا خو تشه غوښه ده هډوکي خو خامخا پکې دي که نه ته څه شته هډوکي وایې هډوکي ته څه شته وایې ګوره اوس درته هډوکې او غوښه زه وښیم ته اوس راته صرف ګوره ته دا چاړه راواخله زه درته اوس ځای وښیم ته چاړه راواخله غوښه او هډوکې دې ته ترش هندي نه به دغه ادوم راکړې پوستکی به تر لرې کړې هډوکې به هم تر وباسې بیا به یې تول کړې دې نه به سینه راکړې سینه نه ده او د دې نه به هم دغه یو دې نه غوڅ کړی یو دې نه هډوکې به هم تر وباسې او پوستکی به هم تر وباسې چې لږ او بیا به یې تول کړې ولې وروره تا ماغزه خراب شوي یا زموږ ماغزه خراب شوي زما خو ماغزه په دې خراب شوي چې ما غوښه په تا خرڅه کړې ده والله که مې په تا باندې غوښه خرڅه کړې وای موږ ته خو بوټکو او د وزګو سره دا غوښه راځي نو بې بوټکې خو موږ ته نه راځي که نه وروره ته ولې انصاف نه کوې موږ سره صحیح ګوره پیسې در کوم د لڅاسې خو یې درنه نه اخلم پیسې در کومه صحیح
غوښه راکړه دغه غوښه ده بېرته واخله نه در کوم دا وړې هم دغه غوښه مې په تا خرڅه کړې ده ورور دا صفا غوښه ده ولې په دې کې ته نخرې کوې لګې نو دې کې څنګه ثبتوه ټوله ډوکی دی دا ډوکې نه دا کومه غوښه ده دا واله دا واله دا نه اخلم دا ماله خپلې پیسې راکړه دا سر ته باندې داسې ووامه ښه ته دا چاړه کې ته بیا چاړه دومره ووامه تکړه که یې دا ده. ایښې مې څه دا کې دا څه دې کې کې. ځه ځه څنګه ځم رکو رکو شو پرېږده ماته دا ته صبر وکړې تا پسې زه غونډ کوم راولم پرېږدم نه نه ودرېږه پرېږدم نه نه لازم شهر څه کې ورشي ولیکه ما تازه مال راوړی د خپلې چرګان مې راوړي په قیمته یو خو ویلی شي لس روپۍ په 100 روپۍ په دې وخت کې شوی ده او زه مال تازه راوړم دی ته وایي چې دا خو هډوکي دي او دا دي واغه دي ټول کلی ما نه غوښه وړي